مین جمهوریت. اوومه برخه. د ابادۍ هیواد د ازادۍ هیواد ده، د خوشحالۍ هیواد ده، د نیکمرغۍ هیواد ده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سردرو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د فرشتو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبۍ هیواد ده، د خوشحالۍ هیواد ده، د نیکمرغۍ هیواد ده. تا جوړوکې شوره، تا سیال کوکې شوره، تا خندوکې شوره، تا رنګوکې شوره، تا ته ځواني درکوو د زندګۍ هیواد ده، د خوشحالۍ هیواد ده، د نیکمرغۍ هیواد ده. ته باغروره ملت، د ابادۍ لیونی، یو بیا شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې شاره، د لیوني هیواد ده، د خوشحالۍ هیواد ده، د نیکمرغۍ هیواد ده. غریب ته لاس ورکوو، له غله نه لاس غوڅوو، مالدار ته لاره ښیو، تجار ته لاس ورکوو، مظلوم ته ژوند ورکوو، ظالم نه ژوند اخلو. دهقان مو ورور کیږي، ځمکه مو مور کیږي، نظام مو پلار کیږي، هیواد مو کور کیږي. موږ پې سر ورکوو، سر په هنر ورکوو. د ورورولۍ هیواد ده، د خپلګلوۍ هیواد ده، ای د مورکۍ هیواد ده، د خوشحالۍ وطنه، د نیکمرغۍ هیواد ده، د ابادۍ هیواد ده، د سوکالۍ هیواد ده. د ولسي جرګې د ټولو غړو په سترګو کې د خپل هیواد د ابادۍ او سوکالۍ اوښکې ډنډ وې. تالار کې ملي سرود خوند وکړو. ټول کښېنستل. انانسر د ټولې جرګې په استازیتوب یو استازی د وینا سټیج ته راوغوښته او مایک یې ورته سم کړ. استازي خپل پوړني په اوږو سم کړ او پیل یې وکړ. د هیواد ځوان جمهور رئیس او د کابینې ټولو غړو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې د هیواد په بریالیتوب، پیاوړتیا او سوکالۍ کې رغنده رول او له دې وروسته مسؤلیت لرم. پیل کې د هیواد له جمهور رئیس بیا خپل ټول ویښ ولس، د ابادۍ ولس، د خیر او برکت ولس نه ډیره مننه کوم چې د خلکو او هیواد په اصلاح او فلاح کې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړي دي. ښاغلی جمهور رئیس، زموږ د قدرت او نظام یوازې لومړی مسؤل مشر نه دی، بلکې زموږ د هیواد یو ګرانه او ټول منلې څیره هم ده. هغه جمهور رئیس چې په رښتیا هیواد ته ژمن وي، خپل ولس ورباندې ګران وي او له زړه پاک حکومت وکړي، ځای زموږ پر لیمو دی. تل دې وي زموږ جمهور رئیس. تالار ټول جګ سو او بیا د چکچکو کړس کړس سو. جمهور رئیس هم ولاړ سو، ټولو ته یې لاس ښورولو او ډاډ یې منلو. استازي وویل زه د دې هیواد یوازې یو استازی نه یم، بلکې زه د دې هیواد یو ساتونکی هم یم، یو پالونکی هم یم، یو معلمه هم یم او یوه ډاکټره هم یم. دا ټول مسؤلیتونه زما دي او ماته را لغاړي دي، بلکې فرض یې ګڼم. زه مسؤلیت لرم د دې هیواد له هر وګړي ساتنه وکړم، هر وګړي ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړم، ویې پالم، د تعلیم او تربیې، روغتیا او کور کلي پوښتنه یې وکړم. خو دا مسؤلیتونه ویشل سوي دي. هر استازي ته خپله جغرافیه، خلک او مسؤلیتونه ورراجع دي او ورلغاړي دي. دې خبرې سره ورو ورو جمهور رئیس لاسونه وپړکول. له دې سره ټول تالار ولاړ سو او کړس کړوس سو. بیرته کښېنستل. وکیل خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، ویلې راځئ دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه په انسانیت سره مخکې یوسو او ټول ادا کړو. خپل سیاسي ژوند نه خوند واخلو، بې وسه او بې کسه خلکو ته ځان ورسوو. د بې کسو خلکو لاس نیول د بې ساري خوښۍ او ذهني ارامتیا لاس نیول دي. د بې کسو کسانو یا کس جوړېدل د ژوند کس دی، د ژوندي انسان نوم دی. وکیل خبرې واړولې، ویلې همدې خلکو موږ تاسو ته رایه راکړې، بیرته په همدې خلکو ولې سیاست کوئ؟ ولې ورنه ځان پورته ګڼئ؟ ولې موټرې ورباندې خېژوئ؟ ولې ورباندې کوڅې بندوئ؟ کوم وجدان باندې ژوند کوئ؟ دا په څه شي لګیا یئ؟ دا خو ژوند نه دی. ژوند سره زنا کول دي، د ژوند او انسانیت رنګ بدول دي. دا رنګ وکالت نه دی، ضلالت دی. بې شرمي ده، بې وجداني ده او بې غیرتي ده.
موږ او تاسو باید د خلکو داسې پاک وکالت وکړو چې وروسته نسل مو له موږ نه زده کړه وکړي او راتلونکي کې یو د ولسي جرګې باوجدانه وکیل پاتې سي. خپلو موکلینو کې نوښتګر انسانان ومومئ. راپورته یې کړئ نوښتګر انسانان د هیوادونو شتمني ده. وکیلې خپلې خبرې راغونډې کړې. په پای کې وویل ژوندی دې وي زموږ د ویښ ولس، ویښ جمهوریت، ویښ استازي. ایسته یې خپلو کاغذونو باندې لاس کښته کړو. خپل ځای ته روانه سوه. ورپسې نور څو استازي وغږېدل. څه یې وویل، ښه یې وویل. له ټولو وروسته د پای وینا ته رئیس جمهور سټیج ته وغوښتل سو. ټولو ته یې له ښه راغلاست ویلو وروسته په خپلو خبرو پیل وکړ. ویل خوشحاله یم چې د ملت په کور پارلمان کې له خپلو نویو راغلیو وکیلانو او سناتورانو سره تر یو چت لاندې ناست یم او یو بل سره د آبادي او ورورګلوۍ خبرې کوو. دا هیواد مو ګډ کور دی. هیڅ یو قوم پورې تړاو نه لري. نه څوک پکې بهتر دی، نه څوک پکې بدتر. پرته له هغو کسانو چې دې هیواد سره یې مېړانه کړې وه او کوي. ټول یو ملت یو، غږ یو او یو هیواد یو، یو لوی کور یو. د دې هیواد جمهور رئیس مو خپل دی، سرباز مو خپل دی، وزیر مو خپل دی، وکیل مو خپل دی، رئیس او تر عادي وګړي پورې ټول سره خپل یو. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې یو بل ته پردی وایي، تبعیض وکړي. دا جرم دی او بند یې 1 کال دی. جمهور رئیس مخ خپلې کابینې ته تاو کړ. ویې ویل دا مې حکم دی. جمهور رئیس بیا د خپلو سرټکو پاڼې ته وکتل. ویې ویل تاسو د ملت استازي یاست، د ملت غږ یاست او د ملت اراده یاست. ملت مو تر شا ولاړ دی او تاسو یې خپل مسؤلیت ته رالیږلي یاست. باید په سمه توګه دا مسؤلیت ادا کړل سي. تاسو یوازې د یو ملت حکومت مقننه قوه نه یاست، بلکې د دې هیواد د هر بوټي او ونې مقننه قوه هم یاست. تاسو د یو یتیم غږ یاستئ، د یو باغوان باغ یاستئ، د یو مظلوم دفاع یاستئ او د یو سرباز وسله یاستئ. سم پارلمان، نخبه پارلمان په یو هیواد مین پارلمان یو ښه نظام جوړوي، ښه پیاوړی هیواد جوړوي او سوکاله ژوند منځته راوړي. بد پارلمان، بد بینه پارلمان، تاواني پارلمان او سپک پارلمان هیوادونه، نظامونه، خاوره، مور، ورور، معشوقه او ټول هیواد خرڅوي. ښه پارلمان سره جوړه کوي. هیواد ته ژمن اوسئ او خپل اولادونو ته مو په سکون او له ژونده ډک هیواد پرېږدئ. ژوند ته ژمن اوسئ. جمهور رئیس په پای کې وویل ژوندی دې وي په هیواد مین جمهوریت. ادامه برخه په مطالعه یوټیوب چینل باندې اوریدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اوریدلی سئ. مین جمهوریت.